د بني اسرائیلو ته چې کله د زکات مسله راله نو پر هغې باندې به غالبا زکات د مال 4 روپۍ وه او زما او ستا سره د پیغمبر د ژړا په برکت د مال 40 روپۍ ده. هغې چې به کله 4 روپۍ درلودې نو 4 به په زکات کې ورکوله. زما او ستا هغې چې کله 40 لري نو په 40 کې یوه په زکات کې ده. بیا د هغې د زکات عجیبه ترتیب چې کله به یو سړي زکات یاستی د زکات یستلو دپاره طریقه دا وه چې د کلي و مخ ته غر و غونډۍ وه، پر دې غره و غونډۍ به د زکات مال کښې شوی. بیا به د اسمانه څه راتلی، هغه د زکات مال چې کله مالم حلال وی او زکات یې په صحیح طریقه وی، بیا به هغه د زکات مال سوځي. او چې کله به هغه د زکات مال وسوځل سو، دا به د دې معنا وله چې د دې سړي مالم صفا دی او زکات یې هم صحیح دی. او که به چیرې د اسمانه څه زور نه رالی او د زکات مال به نه وسوځل سلو، نو بیا به ټولو خلکو په دا یقین چې د دې سړي یا په تجارت کې خرابي ده یا په زکات کې خرابي ده. بیا به د هغې متعلق چې میګویانې کېدلې، خلکو به پر هغې باندې عیبونه او خلک به ټول پر هغې باندې بدګمانه و، بیا به هغه سړی رسوا ولو. لیکن د دې امت سره الله تعالی یار د 4 بجای 40 کله بیا د سوځلو بجای الله تعالی د مالدارانو ته ویل چې سوځئ مه، بس خپلو غریبانو ته یې وله ورکړئ، خپلو قریبانو ته یې وله ورکړئ او هغه تنګ دسته انسانانو ته یې وله ورکړئ. یو طرف ته به د الله تعالی فریضه د زکات هم ادا سي او د هغې سره سره الله تعالی کې قریب ته ورکړي د وسیله رحمي ثواب هم الله تعالی درکړي. اوس که ستا په تجارت کې خرابي ده، که ستا په زکات کښلو کې خرابي ده، که ستا د ژوند په ترتیباتو کې خرابي ده، الله تعالی وایي بس زما او د بنده معامله د هغه پټه پرېږدي، هغه ما او بنده سره پرېږدي. بیا دی الله تعالی نه د چا په مخ کې رسوا کوي او نه د چا په مخ کې د دې خبرې اظهار او ښکاروالی کېدی شي. دې امت ته ما درته ویل چې الله تعالی عجیب خصوصیات او عجیبه ترتیبات ورکړي ولو. د دې امت دپاره الله تعالی د ټولې مځکې مخ مسلا کړ. تیرو امتونو کې به قانون دا و چې د هغې لمونځ به د هغې د عبادت خانې څه بغیر بل ځای به نه صحیح کېدی. لیکن دلته که په کور کې پر لمانځه باندې ودرېږې، که په دشت کې پر لمانځه باندې ودرېږې او که په مسجد کې پر لمانځه باندې ودرېږې، دا ټول مځکه الله تعالی تا ته د لمانځه دپاره د جواز شکل جوړ کړی دی. او په تیرو امتو کې به قانون دا و چې کله به د چا څه ګناه وسوه د قومه څه اجتماعي ګناه به وه، غټه ګناه به وه، د شپې به د الله فیصله راله کونو قردة خاسئین، سهار چې به راپورته کېدو ټولو به بیزوګیانو یا به د ټولو رنګونه د خنزیرانو یا به ټولو قوم په لیوانو په درندگانو بدل شوی. لیکن الله تعالی دا اساني وکړه د پیغمبر په ژړا باندې چې د دې امت څه مسخه ختمه شوه. او د پیغمبر په ژړا باندې دې امت الله تعالی دام ورکړو چې الله تعالی پر دې امت باندې داسې ظالم نه مسلط کوي چې د هغې د دې امت استحصال وکړي. استحصال دا معنا چې دا امت د سره ختم کړي. داسې حالات پر دې امت باندې نه راځي تر قیامته پورې چې داسې څوک پر د باندې مسلط شي چې هغې د ټوله زندګي د ټولو امت بیخ او بنیاد ختم کړي. دې امت کې الله تعالی څومره اساني کړې ده. یو سړي باندې د طاعون مرګ رالی، د کینسر مرګ رالی، د طاعون په مرګ چې کوم څوک وفات سو، الله تعالی د قیامت میدان کې په شهیدانو کې راپورته کړي. یو سړی د نس په درد او د نس په مرګ د نس په ناجوړي باندې وفات سو، الله تعالی د قیامت میدان کې په شهیدانو کې راپورته کوي. یو سړی په اور کې وسوځل سو، کور ور باندې واخستی، موټر ور باندې واخستی، د قیامت میدان کې الله په شهیدانو کې راپورته کوي. یو سړی دیوال ور باندې راونړېدی، کور ور باندې راونړېدی، زلزله ور باندې راله او موټر یې د بل موټر سره اکسیډنټ وکړي، په دې کې مړ سلو، الله تعالی د قیامت میدان کې په شهیدانو کې راپورته کوي. او دا خلاصه کوي یو زنانه د هغې د بچي پر پیدایش او ولادت باندې هغې ته ناجوړي راله او هغې د بچي پر پیدایش باندې وفات سوله، الله تعالی د قیامت په میدان کې په شهیدانو کې دروي. نو زه دا وایم چې د دې امت سره الله تعالی د پیغمبر علیه السلام د ژړا په برکت ډېره اساني کړې ده.